حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه دی او د حبشي اوسیدونکی دی او مکه مکرمه ته راغلی و. د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور و او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته هم داسې ګونجي ګونجي او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولي. چې کله نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازله شوه او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و په هغې کې به نبی علیه السلام او بکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیه الصلاة والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته به غار کې د خلکو نه پټ ناستو نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دې غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګړو بیزو کې سپی شته دی چې مونږ له دې راکې مونږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبی علیه الصلاة والسلام یې پیژندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام خو یې پیژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی هم پیژنده چې دا قریشي دی نو دې ګړې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشم او ویسکمه خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کومه نن خیر دی تاسو وسکئ او زه دې وږی پاتې شم زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ملګري راځه. بلال رضی الله عنہ ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی خو راکړه نو داسې د لرګي یوه کاسه وه هغه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبي علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووخو چې ووخو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی ته ورکوي دا وسکه هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته وسکه. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویسکل پی بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې ترې د پیو نه ډکه کړه نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي اوس ته وسکه. ابوبکر رضی الله تعالی هغه پی وسکل نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې ترې د پیو ډکه کړه نو بلال رضی الله ته وایي هو لکه اوس ته دا پی وسکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی هغه پی وسکلو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورله دعوت ورکړو ویې هلکه وایي ته یو کار نه کوې وایي څه وکړمه وی زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه کنه. نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړ زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه کنه. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دې راوړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي
یو الله کون کې دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله زه د الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبره کې خو د رښتینوالي ځکه شته دی چې دا بيزي دا پي ډېر وکړو دا خو دوره پي نه کړي خو درې کاسې پي وکړو دا سي چل دی. نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي د هر یو پیغمبر معجزه وي او دا زما معجزه و چې الله تبارک وتعالى تا ته وښودله. بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بلال ایمان خو دې راوړو خو ګورې چاته غږ ونه کې دا خبره پټ ساته ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه ګړي بيزي چې کوړه وشړلې اوس عبد الله ابن جدعان چې کم د سردار او مالک یو هغه چې ګړو بيزو ته وکتل اوس ګړي بيزي داسې سربي دي مړی دي تشي پورته پراته دي اوس هغه لنګ بيزي ته وکتل داغه غلان زدا سي د پيو بیا را پړسېدل دا هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی به ګډیر خپل ماړه کړی دي زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړ خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړ. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی دغه طرف ته بيزي را شړلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو او شریعت په ازدکو دین اسلام په ازدکو د خلکو نه په پټ باندې خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته و د حرم خو د بوتانو ډکو نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل نو څوک په نظر نه راتلو نو داسې توکانې پغه یو بوت باندې ورته کړی هغه یو بوت لاړې ورته کړی وی توپ تشه پتا سو د لعنت شډیر خلک گمراه کړي دي اوم خو خلک په خپل لاس باندې جوړ کی او بیا درته سجدي کوي او بیا در نظامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي نو اوم خو په خپل لاس باندې تراشي اوم در نه بیا حاجتونه غواړي وی توپ تشه پتا د لعنت شي هغه بوت لاړې ورته کړی د چاوجي چې چاولې د خبره ابو جهل ته وکړه وی بلال غلام نه دی عبد الله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بوت باندې لاړې ورته کړی. ابو جهل وی خان ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رد چې کوم مالکو وی تم صاحب شوی نعوذ بالله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بی دین وی نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بی دین شوی دی نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی کوئی تم صاحب شوی او تام لا تو منات او غزاد پرې خودل او د محمد د رب بندګی دي شروع کړه نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا تک څه خبرې کوي دا ته چا ویل دي په ما باندې دا شک مکوا او کوس غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما زه خو دا غو دومره عزت کوم او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دي پرې دي نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې نو ستاد غلام ولي پرې دي څنګه زما غلام پرې دي وستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلی دي نو چې دې صاحب شوی د غلام دومره څنګه همت کې دیشي چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته زکه کنه هغه صاحب شوی دی وی ښا زما غلام دا چل کړی وی او عزت نه خبر وس په زخواښ روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې ردکم سردار په دې ظلمونه شروع خبر په مکه کې خورش وا چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیہ السلام صاحب شوی دی بس ظلمونه په شروع کړو نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالمو دا غنوم امیه ابن خلف دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولې دا بلال ته مال راکړه دا ته نشي سمولې مال راکړه هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي تاریخ
وای په شګو کې به سملو په شګو کې د مکې په شګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وای په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپنه شي کې خو دی د پیزار د تلې ویلي کوي او پیزار ته چې هغه شګه رادن نشو په غرمه کې کنه د خپې در لپولې کوي دومره ګرمه شګه اخور وريږي دلته سم د مکې ګرمي هډې رضیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی عنہ بیسارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګه چې د اور په شانتي بسري شي وي د سی بتودي وي په دې باندې دا بلال رضی الله تعالی عنہ سمله او تودي غټي تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګلو جوخت ورشي او دویم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسيزي باغ شګو به بلال رضی الله تعالی عنہ د بدن نه کمیس لر کړو او لغړ به په سملوله او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکه په کوسو کې به د روانو هغه و پسې خاندل او چیغې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینه به صرف یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلور کو چې د یو لوب غونته سيزي ته نه جوړ کو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړه پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کول بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس دی او دی بدن ته داسې داخله کوه چې کړي جوړه چې دا توره په اثر نه کوي اصل وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو کولای به پیودري بدن به تڼاکه شو کولای به پیودري داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملونه دي او په دې سینې ورته تیګیخي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دي چې کوم مالکو او ورو ته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې او خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیری دو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې قتل کنه د امیه ابن خلف ته وی وته په دې بے کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دی خو د چا د ایسوم نه دی دا خو یو غلام دی بے کس دی غریب دی ته ولې په دې باندې دا ظلمونه کوي نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې وسره کېږي دا ستا او ستا د مرګري د وجې نه وسره کېږي دا ستا او ستا د مرګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصول شو جو خلاص کا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرسینا ویولې نه خرصومه په دبه تسکای او مې ابن خلف ورته بخندا شو په دبه تسکای دی خو د اس بیګاروم نه دی په کوسو کې ګرځي دغه یو چغوي چې احد او حد خو لیونه دی په دسکای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې د زما پکار دی خرصومه وی پسوې خرسای په درې اوقیه باندې پسو اوقیه باندې په درې اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرصومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرصومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا زما شو وامه بس دا پیسې بدل زدر کما بلال ما ترا پرې ده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقیه دی اغستنه امید درکم خدا تا په یو اوقیه اغست دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقیه ملم درکو تا په درې اوقیه واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په سل اوقیه دی راکو نه هم درنه اغستو ته درې اوقیه وای قسم په الله کو دا بلال دې ما ته پسل او قیرا کو هم درنه اغستو او دا خیر دې کو دا بدني تور دی خیر دې کو دا بدني تور دی هو قلبه قلب ذهب د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی دې ز په جنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ابوبکر وی ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم
کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کومې درله زمینداره درله کوم ګډې بيزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم خیر راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستې او کو الله له دې اغستې نو ما زما رب پرېږدوه بیا ما زما رب پرېږدوه ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلال ما ځان نه اغستې ما الله نه اغستې او د دغه الله په نوم باندې آزاد ته آزادي الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغست د امیہ ابن خلف نه بلال واغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بین اخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله عنه ته په خندا شو وی دا الله پاک پیغمبر اخو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار دی نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو